الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. پنځمه سپاره ده سورة النساء او 40 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه د اهل کتاب ذکر وکړو چې د اهل کتاب ته د کتاب حصہ ورکړل شوی و، خودوی د هدایت په مقابله کې گمراهی واغستله او دا اهل کتاب غواړي چې تاسو هم د برابر لارې نه گمراه شي، خو الله تاسو دشمنان معلوم دي، دغه الله تاسو دوست دی او تاسو د پاره امدادي دی. اس بدی آیت کی اللہ جل شانو فرمائے یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب آمین، اے اہل کتاب تاسو ایمان راوڑی فسوانی بما نزلنا مصدقا لما معکم، فاغا قرآن باندی فاغا کتاب باندی چی منگ نازل کرده پدا سے حال کے چی دا قرآن ستاسو دا کتاب تصدیق کی، ستاسو رکم کتاب در سردے تورات نو دا آغی تصدیق کی من قبل ان نطمس وجوها مخی دا دینا چی منگا وران کو دا مخونا در لا دا دی سٹ پشانتی کو او همواری کو در لا فنردها على ادبارها او منگ بوگر زو دیلرا على ادبارها دا دی پشاگانو باندی سنگ چی سٹ دی دق پشانتی بدر لا دا مخ وگر زو او یا دا چې دا مخ بشاته در لواړو او دا سټ بدل لمخ ته چې دا راواړو او یې بالکل مسح کو لکه څنګه چې سټ د دغه شانتي به د مخ شي ټول به یو تخته د جوړ شي. او یا دا ابی بن کعب وی ان نذلکم اذلالا لا تهتدون بعده، دا سبم گمراه کم چې بیا به د سره هدایت تاسو راتلل دا ناممکن وي. نبی علیہ السلام او فرمایل چې د قیامت نمخ کې به د امت کې هم مسخره شي. نو تاسو ته وکړل شو چې ولی دا به مسلمانان نه اسلام و چې او مسلمانان به منځونه هم کوي، روزي هم نسی، حجونه هم کوي، نو څه چل به کوي؟ وای ګانې به اوري، د شپې به ګانو تناسي او سحر چې را پاسینو ددنه بخنزیر جوړ شوی، الله یې موږ محفوظ کړي. دته دا مخ دا به مسخ شوی، وای دا حالات دا بچی اغرازي. نو اوس حالات ګور ډیر زیات انتهایی سنگین دي، خبره دي ته را لیدلې ده. الله دې رحم وکړي. اوس خروجه ده خو نور زمونږه بس کو د کېدل هم په موبایل باندې او را پاسېدل هم په موبایل باندې، چې خوب را راځي موبایل ګور په دې کې را خوب راشي، سهار را پاتو به موبایل وي. نو چې د دې موبایل نه موږ تاسو احتراز وکړو، ځان ته وساتو دا څنګه چې الله جل شانه زمونږ د مخونه د مسخ کی به ډېرې زاریګانې کو، ډېرې جړاګانې وکړو، خو بیا با سکار چې هغه نه ور کوي. نو الله جل شانه وي انت نسوجوها فنردها، دا مخونه به لوران کو فنردها مونږ وګرځو دلر على ادبارها، یعنی په شکل د شاګانو باندې د څټ شانتي، او یا دا چې دا مخ دا بول شاته بوزو دا شاب دا څټ بول مخ ته راول، او نلعنهم
او یا مونږ به لعنت وکړو په دې باندې یعنی مسح به کو دې لره کما لعنا اصحاب السبت لکه څنګه چې مونږ مسخ کړیو هغه ملګری د ورځې د خیالي داود علیه السلام زمانہ کې د سمندر په غاړه باندې اعلان ومي دا خارو نو د هفته ورځ دا د دوی د عبادت او تعظیمي ورځ و لکه څنګه چې زمونږ د جمعې ورځ ده زمونږ د پاره کار آسان دی ځکه چې د جمعې اذان وشي نو د هغې نه وروسته بیا هر قسمه کارونه د جمعې د کار نه علاوه کو هغه خوب وي دا هم ناجایز اغسل خرڅول دا هم چې هغه ممنوع او ناجایز او بل څه کار کول د دنیا دا هم چې هغه ناجایز چې اذان د جمعې دا وشي زمونږ د پاره دغه ګنټه 2 غنټې دا ټیم دی خو د دوی لپاره 24 غنټې دی بس په دې کې دا د دوی د عبادت ورځ وه نو دوی د میانو د ښکار نه چې دا منع کړلی شي نو الله امتحان په دې باندې وکړو چې د هفتې په ورځ باندې به میان ډېر زیات په نورو ورځو باندې به کم نو دوی ټینګ نه شو دې به داسې طریقه کوله د جمعې په ورځ باندې به جال ورښکته کړو او بیا د اتوار په ورځ باندې به دغه جال راویست او یا به داسې طریقه وکړه چې د هفتې په دې ورځ باندې به داسې ډنډان وکړل او دا میان به هغې کې جمع کړل دغه ته اوبه باندې کړلې خو چې کله به د اتوار رشوه نو بیا هغه راونیول نو په دې کې 2 ډلې جوړې شوې بعضې مفسرین وایي 3 ډلې جوړې شوې یوه ډله هغوی امر بالمعروف او نهي عن المنکر کو د دې کار نه منع کړل یوه بالکل ساکته وه هغوی نه د میانو ښکار کوه نه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوه او بله ډله داسې وه چې هغې د میانو دا ښکار کوه نو دې مبلغین او حضرات ورته وویل ګوره موږ الله منع کړي د هفتې په ورځ باندې د میانو د ښکار کولو نه دا مه کوئ خو بهرحال دوی نه منله نو بیا د نیکانو خلکو دې خلکو پرې منځ کې یو دیوال داسې ووه یو طرف ته د نیکان خلکو او بل طرف ته چې دغه د میانو د ښکار به کوو دا به وخت تېرېدو نو په دې کې چې یوه ورځ دا نیکان خلک دا راپاڅېدل نو بالکل خاموشتیا ده نو چې دوی په دیوال باندې ورښکاره شو نو د دوی نه چې دغه خنزیران او شادوګان جوړ شي کم سپین ږیري د هغې نه خنزیران جوړ شي او کم نوجوانان دي د هغې نه شادوګان جوړ شي نو دوی ورته وایي آیا موږ تاسو ته نه ویلي چې دا کار مه کوئ نو هغوی سرونه وخوځول چې او تاسو ویلي خو موږ نه منع کېدو نو اوس راسه دا معامله وشو بیا مفسرینو ذکر کړي چې 3 ورځې پورې دوی وو او بیا دوی هلاک شو نو او نلعنهم یا موږ لعنت وکړو په دې باندې کما لعنا لکه څنګه چې موږ لعنت کړو لعنا یعنې مسخنا موږ دوی مسخه کړي خنزیران او شادوګان داسې موږ جوړ کړي اصحاب السبت هغه ملګري د ورځې د خیالي او وکانه امر الله او دې د الله کار مفعوله کړل شوی ان الله لا یغفر بشک الله بخنه نه کوي بخنه ای یشرک به چې د الله سره شریک جوړ کړل شي ويغفر او الله بخي ما دون ذلك هغه چې کم وي د دین ما سیوا چې څومره ګناهونه کو هغه صغیره نو صغیره دا خو په اعمال سره معاف کی جمعه ترازی یو قدم اخلي یو نه کېرته ملاويږي یو په لاسه باندې دا یو ګناه ستا معاف کیږي په یو قدم باندې یا مثلا او داس کې او پر یو داس کې لاس وینځي د لاس کوم ګناه شي اگر ته الله معاف کی لاس انزل سره سترګو ګناه کړي صغیره ګناه هغه درته الله مخ چې دغه وینځي نو هغه ګناه معاف شي وګونو کړي هغه معاف شي یخ پو کړي خپې وینځي هغه ګناه دا چې دغه معاف شي یا مثلا د سهار مونږ وکړو ماسپخین پورې ډېر ماسپخین مونږ وکړو پر من کې څومره واړه ګناهونه شي الله یې معاف کړي یی وی چې جمعې مونږ وکړو او بل جمعې مونږ بیا وکړو په من کې واړه ګناهونه شي الله یې معاف کړي یا د یو رمضان روزي دی ونیولې او بل رمضان رااله دا روزي دی ونیولې من کې څومره ګناهونه شي الله دا چې دغه معاف کړي دا صغیره ګناهونه دي کبیره ګناهونه هغه په توبې سره چې دا معاف کړي نو یغفر الله بخي ما دون ذلك هغه چې ما سوا د دي شرک نه لمن یشاء چاته چې وغواړي ومن یشرک بالله او چا چې شریک جوړ کړ د الله سره فقد افترى پتا کې سره دوت الله اسما عظیما گناه لویا حدیث شریف کې راځي بخاری روایت الله جل شانه بني ادم ما ته کنځلې کوي خو دغه لپاره دا مناسب نه چې دا ما ته کنځلې وکړي څنګه کنځلې کوي ولې دا مال ولد چې دا ثابت حالان کې دا ټول زما مخلوقات دي زما مخلوق هغه دا د الله زید لکه يهوديان بيقول نعوذ بالله عزير من الله نصرانيان بيقول المسيح ابن الله مسيح د الله زید وای دا ما ته کنځلې کوي ځکه زما مخلوق هغه زما
یعنی مال نسب چې دا ثابت دی او بني ادم چې هغه په ما باندې دروغ تړي څنګه دروغ تړي وای دا لپاره دا مناسب نه ده وای دا وای چې زه دوباره نه راپورته کیږم دوباره ژوند چې هغه نشته وای دا د دې انکار کوي نو وای دا داسې لکه په ما باندې چې هغه دروغ تړي نو الم تر الى الذين ايت نو ګوري هغه کسان ته یزکون انفسهم چې دی پاکي خپل ځانونه يهوديان ویل وای نحن ابناء الله واحبه من د الله زامن د الله دوستان ایا د يهود دا قول لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى جنت ته صرف يهوديان او نصرانيان چې د داخليږي نو الله تعالی ځان نسبرګان ما جوړوي الم تر الى الذين ايت نو ګوري هغه کسان ته یزکون انفسهم چې دی پاکي خپل ځانونه بل الله یزکی بلکې الله پاکي مې یشاء چاله چې وګوري په توحید سره په ایمان سره په نیکو سره او ولا یظلمون فتیلا او په دې باندې با ظلم نکېږي په مقدار د یو تار باندې فتیل دا د کجوري په دې زړی په دې منځ کې دا چاو د په دې کې یو تار لري فتیل ویل کې یو قطمیر د کجوري په شابه یو ټکی وي دغه ته قطمیر ویل کېږي او یو بل چې هغه فتیل قطمیر یو بل لفظ دا عرب د قلت د لپاره استعمالي نو دا معمولی ظلم الله جل شانو په چا باندې نه کوي نو انظر وګورا کیف یفترون څنګه دي جوړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ لرا وکفا به اسما او کافی دا اسم مبینا گناہ کارا یا ایها الذین اوتوا الکتاب اے اوا کسانو چې دوی تا ورکړل شوی کتاب آمنو تاسو ایمان راوړی بما فاغا کتاب باندې نزلنا چې مونږه نازل کړی دی مصدقا لما پداسې حال کې چې دا کتاب تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب معکم چې ستاسو سره دی من قبل ان نطمس وجوها مخکې د دې نه چې مونږ وران کوو مخونه فنردها پس مونږ وګرځو دې مخونو لره على ادبارها د دې په شاګانو باندې او نلعنهم یا مونږ لعنت کو پدی باندې یا مونږ مسخ کو دی لرا کما لعنا لک څنګه چې مونږ مسخ کړي او لعنت هم کړو اصحاب السبت پاغا ملګرو د ورځې د خیاري کې وکان الله او دی الله وکان امر الله او دی کار د الله تعالی مفعولا کړی شوی ان الله بشک الله تعالی چې لا یغفر بخن نکی ای یشرک به چې شریک جوړ کړل شي د الله سره ويغفر او بخن کوي ما دون ذالک اغا چې ما سوا د دې شرک نه یا اغا چې کم د دې شرک نه لمن یشاء او چال را چې وغواړي هو کو د شرک نه په دنیا کې توبه وباسي نو به الله معاف کوي او آخرت کې به نه معاف کیږي و من یشرک بالله او چا چې شرک جوړ کو د الله سره فقد افترى پتاکی سرا دو تللا اسما عظیما گناہ الویا علم تر الى الذین آیات نگوری اغا کسانتا یزکون انفسهم چی دوی پاکی خپل زانونا بل اللہ یزکی بلکی اللہ پاکی من یشاء چالرا چی اغواری ولا یظلمونا او بدیبا ظلم نکیگی فتیلا پا مقدار دیوتار باندی انظر اگورا کیف یفترون علی اللہ الكذبا سرنگی دوی تڑی پا اللہ باندی دروغ وکفا بیہی او کافی دا اثما مبینا گناہ کرا یا ایوہ الذین اوتوا الكتابا اے اغا کسانو چی دیتا ورکل شوی دے کتاب آمنو تاسو ایمان راوڑی بما فاغا کتاب باندی نزلنا چی منگا نازل کرے دے مصدقا لما پداسی حال کی چی تصدیق کون کرے دا اغا کتاب ماکم چستان سردی من قبل انت میسا مخی د دینا چی منگوران کو وجوان مخنا فنردها پس منگ وگرزو دغا مخن لرا على ادبارها د دی پشاگانو باندی
او نلعنهم یا مونږ لعنت وکړو په دې باندې یا مونږ مسخ کړو دې لرا کما لعنا لکه څنګه چې مونږ لعنت کړو او مسخ کړو اصحاب السبت هغه ملګري د ورځې د خیالي وکان امر الله او دې کار د الله تعالی مفعولا کړی شوی ان الله بشک الله تعالی چې لا یغفر نبخي ان یشرک به چې شریک جوړ کړل شي د الله سره ويغفر او بخنه کوي ما دون ذلك اغا چې سوا د شرک نه دا لمن یشاء چاله را چې وغواړي ومن یشرک بالله او چا چې شریک جوړ کو د الله سره فقد افترى فتحقیق سره دو تړلا اثما عظیما گناہ الویا الم تر الى الذین آیات نګوري اغا کسانو ته یزکون انفسهم چې دی پاکي خپل ځانونه بل الله یزکی بلکې الله پاکي من یشاء چالرا چې وغواړي ولا یظلمون او په دوی با ظلم نکېږي فتیلا په مقدار د یو تار باندې انظر وګوره کیف یفترون سرنګي دي تړي علی الله فالله باندې الکذب دروغ لرا وکفا به او کافی دي دا دروغ اثم مبینا گناہ کارا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سمل سماور پریبان پورا فود عمل کولو توفیق راکړي الله مونږ تخفل رضا خپل تعلق خپل محبت تر نصیب کړي رمضان المبارک د روزې په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي الله دې څومره انوارات او برکات دې مونږ ته پورا چې اغراک الله څومره حاجتمند دي الله دغه حاجتونه پوره کړي څومره ضرورتمند دي الله دغه ضرورتونه خپل خزانه غوونه پوره کړي څومره بیماران دي الله صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي دې بابا وسئل الله ضرورتمند دي حاجتمند دي الله د حاجتونه چې غفور کوي دعا ورته کوي ځکه کوم مالی وسم نه کیږي دعا وسم کیږي الله د دې هر قسمه حاجت الله د خپل خزانه غیبونه الله پوره کوي دا کوم د باري ورته په کور کې پرته را الله صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي خپل لاړ چې هغه الله دارو کې الله نور د هسپتالونو چې موږ ټول مسلمانان د محفوظ کړي الله ته زموږ رضا شي دا سه رضا شي چې ورانه زموږ شي نور په کې ټول مسلمانان ته چې کلمه لا اله الا الله محمد